د غضنفر روغتیايي انسټیټیوټ د 14مې دورې فراغت غونډه کې د کندوز ملکي او نظامي مسؤلینو او د دغه ولایت د طبي ټولنې پشتون کې ترسره شوه. د روغتیايي علومو فارغانو له حکومته غواړي چې ځوان نسل ته د کار زمینه برابره کړي. د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر د څارویو او کورنیو توکو د غلا په تور د 7 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه کسان د علي اباد ولسوالۍ او 6مې امنیتي حوزې د پولیسو د ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د ښار له 10 زیاتو سړکونو د جغل اچولو کار پیل شو. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ د ښاروالۍ ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژې لګښت د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. د دې کار اړتیا ځکه لیدل کیږي چې د سیمې اوسیدونکي په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ وو. د کندوز ولایت د علي اباد ولسوالۍ یو شمېر کلیوال د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي او له حکومته غواړي چې دغه ستونزه هواره کړي. خو د کندوز د کلي او پراختیا رئیس د علي اباد ولسوالۍ له مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې ته به پاملرنه وکړي. د کندوز ولایت د 2مې حوزې مسؤلینو د سپین ږیرو او وکیلانو سره د لیدنې پر مهال ښاریانو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړ او د امنیت په تامین کې له دولتي ادارو سره د خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د حکومت د ملاتړ ترڅنګ به د نورو امنیتي پراختیایي اقتصادي تعلیمي او ټولنیزو پروګرامونو په برخه کې همکاري کوي. د کندوز ولایت د ګلتیپې ولسوالۍ په 100 تنو اوسیدونکو باندې روغتیایي کیټونه وویشل شول. دغه روغتیایي بستې د کلي او پراختیا ریاست لخوا د یونیسف ادارې په مالي مرسته د شخصي او چاپیریال د پاکوالي په موخه ویشل شوي دي.